د بېوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو ادارې له 285 کورنیو سره مرسته وکړه. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا صاحب په ځانګړې لارښوونه کندهار کې د حاجي کامل په مشرۍ د بېوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو اداره جوړه شوې چې تر 2000 زیاتې کونډیانې، یتیمان، اړمنې او سوال کوونکې کورنۍ یې ثبت کړي او د یوې ځانګړې پروسې له لوري ورته هره میاشت نغدې پیسې او خوراکي توکي رسوي. د کندهار د بېوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو ادارې مشر حاجي کامل وایي د کندهار ښار له ټولو سیمو یې سوال کوونکي ښځینه او نارینه راټول کړي او ټول یې بایومتریک کړي او ورسره هره میاشت د نغدي پیسو او خوراکي توکو مرسته کوي چې د یادې مرستې په لړ کې یې له 285 اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو او وړو مرسته وکړه چې په خبره یې د دې ادارې له لوري به له یادو کورنیو سره راتلونکي کې هم مرستې دوام ولري. دا د نن ورځ توزیع د 285 کورنۍ ته د نن ورځ توزیع په دا کې وړه دي او نغدې پیسې دي. دا خو هره میاشت موږ توزیع ورکوو، میاشت پر میاشت باندې خپل کارټونه یې ورکړي دي، د وړو او نغدې پیسې هره میاشت پر میاشت موږ ورکوو. دا ګرې د سوال دي، د کوم په ښار کې دوی سوال کوي دا ټوله سوالګر دي، نو دا سوالګرو دپاره موږ دا شی ورکوو. مرسته ترلاسه کوونکو په خپلو خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له ټولو مسؤلینو او کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا صاحب څخه ځانګړې مننه وکړه چې دوی ته پاملرنه کوي او د دې ادارې له لارې ورسره هره میاشت د نغدي پیسو او وړو مرسته کوي. دوی په خپلو خبرو کې وویل پخوا یې سوال کاوه خو له کله چې د دې کمیسیون له لارې ورسره مرستې کیږي نو له سوال کولو څخه یې لاس اخیستی.